بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و دوستان و ورونو خوند و وطنوالو محترم لودین صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تا ته بیا هم سلامونه او د دې لارې ټولو وطنوالو خواخوږو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسي. ډېره مننه دراني صاحب. د جمعې ورځ دې مبارکه وي تاسو ته او ټولو وطنوالو ته. ډیره مننه دوستای محترم، هموطنای عزیز. بعد از تقدیم سلام آرزو دارم که چند لحظه که همراه ما هستین این پروگرام مورد توجه و لذت شما قرار بگیره و در این وقت خواهش دارم که ایره در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین که دیگه دوستا هم از این خبر شوند و در هر کنج دنیا که هستین روز جمعه رو برتان خوش میکنم. او ډېره مننه دراني صاحب. لکه چې موږ تېره شپه د دې پروګرام په اړه یو اعلان هم درلود او غواړو چې د موږ او تاسو وطنوال چې د روژې د مبارکې میاشتې په قدوم یو په ښه راغلاست په مرحله کې دي، دغه پروګرام ته له موږ سره اوسي او بیا نو د روژې مبارکه میاشت کې به موږ او تاسو ورنه رخصت اخلو. دغه پروګرام چې د نن ورځې او یا یو بل پروګرام هم زه فکر کوم چې د خدای رضا وشي نو بیا به موږ هغه د نفسي او ذهني همدارنګه د زړه د صفایي او د تزکیې په لور باندې حرکت کوو. یو هماسې یو پروګرام به ټول لرو په خیر سره. لکه دغه پوستر چې تاسو وینئ دوستانو، دغه د موږ 40 پروګرام د دغه سلسله کې چې موږ شروع کړې په افغانستان کې د سولې د ذهنیت جوړولو په لاره کې، او هغه څه اړتیاوې چې په دې لار کې موجودې دي او څه وړتیاوې چې خلک لري، په دغه باره کې موږ دغه 40 پروګرام ده او هغه نرم مهارتونه موږ ډېرې خبرې پرې وکړې. اوس دغه حالت راغلی و چې د ځاني ودې په باره کې غږیږو، درباره رشد فردی و این پروگرام 15 در سلسله رشد فردی است و ما در اونجا گفته بودیم که برای که باز در سلایدها دیگه هم گپ میزنیم دیگه، درباره محیط بخش نهم پروگرام ما درباره محیط است که ما چه قسم محیط تحلیل کنیم و چه قسم درباره زو اهداف تعیین کنیم. په رښتیا هم که چیرې موږ غواړو چې د سولې ذهنیت عام سي او په دې لاره کې د موږ او تاسو سوله ییز حرکتونه، سوله ییز عادتونه او د محتاجي له وضعیت نه د خودکفایي او سلام په لوري باندې حرکت ممکن سي، نو اړینه ده چې موږ خپل شاوخوا هر فرد په یو نوع محیط کې اوسیږي چې هغه محیط وپېژني او په هغه کې خپل اهداف معین کړي. لکه دغه لومړنی سلاید چې همیشه کلیدي او بنیادي سلاید ده چې په فردي او ټولنیزه توګه باندې د ټولنو هغه ارتقایي پرمختګ وضعیت ښیي او دا وضعیت هم د یوه هدفمندۍ په لوري باندې متحرک حالت موږ ته په مخ کې ږدي. نو هغه ټولنې چې دوامداره توګه د محتاجي په ساحه کې ژوند کوي، د هغو د فردي او اجتماعي وضعیت محیطونه به څه رقم وي، هلته اهداف څه رقم دي. همدارنګه هغه ټولنې چې په خودکفایي ته رسېدلي دي یا د سلام او فلاح په لوري باندې. سلام او فلاح لوری دا معنا چې دا یوه لویه ساحه ده چې بالاخره هم تر هغه آخرت یا جنت چې د الله تعالی لوري نه دغه ته دعوت عام دعوت شوی ده ټولو انسانانو ته چې والله یدعو الی دار السلام ویهدي الیه من یشاء. نو دغه په لوري حرکت د موږ او تاسو ټولو یو مقصد ده. نو ډېر به نه پکې تم کېږو، هر څوک د خپل ژوند د انکشاف لپاره خپل اهداف لري، خو موږ یو یادونه کوو اصلا تر څو څنګه دغه ذهنیت شریک سي.
نو نورالدین صاحب د دې لپاره یوه سمه مقدمه دغه د موږ پروګرام ته هغه ورکو او حافظه هم تازه سي. موږ په ابتدا کې وویلې چې د دې لپاره چې انسان د محتاجي له ساحې نه د خودکفایي ساحې ته لاړ شي او یا که وغواړي د خودکفایي نه د فلاح او سلام ساحې ته لاړ شي باید هدفمند ژوند ولري. افغانستان علاوه په دې چې 15,000 کلن تاریخ لري لا تر اوسه او دا اوس حال کې د محتاجي په ساحه کې په انفرادي ډول او په ټولنیز ډول ژوند کیږي. نو حتما دغه 15,000 کلن تاریخ نه به درست عبرت نه اخیستل شوی او یا دا د 15,000 کلن تاریخ او د موږ افتخارات اکثرا د تورې افتخارات دي او اوس معلومیږي چې په توره باندې تنها انسان خودکفایي او فلاح او سلام ته نه رسیږي. د تورې سره باید نور وسایل هم موجود وي او موږ غواړو چې هغه نور وسایل سره راګډ کړو. او دا ټول نرم مهارتونه کې د قلم د پیغه کې هدف تعیین کول دي داسې نور. نو توره هم چې هغه وخت ضرورت دا ده چې د انسان د انکشاف له مخکې هغه خنډونه لرې سي، انسان د انکشاف په لارو باندې پرمختګ ته زمینه برابره کړي، یعنې د موانعو لرېتوب ده او یو خو فزیکي موانع دي چې لرې سي، بل داسې ذهني موانعو نه هم که څوک خلاص نه سي نو که فزیکي موانع لري هم سي او خلک په خپلو ذهني یا دننه فکري تصوري شعوري خنډونو سره مخ وي، لاس په ګریوان وي، نو هغه هم سبب د دې کېږي چې هغه یو غټه مانع سي، هدفمندي نه خلک باسي. نورالدین صاحب زما په نظر باندې ذهني خنډونه له فزیکي خنډونه ډېر مهم دي، ډېر اساسي دي. هغه خنډونه چې هلته حل سي نور کېږي. دغه د ما شاته ګورئ یو ذهن باندې دغه د لاندې دغه ساحه چې دلته ویران شوی ده د تعمیر دا په یو ذهن باندې پیدا ده او بیا چې ذهن تغییر خوړلی پاس بیرته جوړ شوی ترمیم شوی ده. دا که چېرته ذهن جوړ سي هغه فزیکي شیان نور ټول جوړیږي ورسره. نو دغه مهمه خبره ده چې یو په بل باندې اثر کې ذهن بنیادي حیثیت لري او د موږ او تاسو دغه پروګرام هم د سولې د ذهنیت تر عنوان لاندې دا یو ښه عنوان ده که دقت پکې وسي. نو موږ وویلې په مخ به لاړ شو، موږ وویلې چې دغه هدفمند ژوند لپاره څه شیان ضرور دي. موږ ویلې چې په شپږو مختلفو ساحو کې خلک کولی شي خپل اهداف تعیین کړي. وظیفه و، روابط و، د ځان رسول، تعلیم او تربیه و، خپل اقتصادي او مالی حالت جوړول و، روزنه په هغه کې و او چاپیریال و. موږ وویلې چې که دغه بل سلاید ته لاړ شو موږ وویلې چې انسان هغه د واقعیت زنجیر د دوی دغه پیامد چې ګورې دغه پیامد اصلا دغه دریو شیانو نه ده چې یو تجربه ده د ژوند، تعلیم او تربیه ده او محیط او چاپیریال دي. که دغه جوړ سي نو دغه نور شیان چې د هغو نه سرچینه اخلي لکه باور او عقیده او بیا فکر او پندار او بیا عاطفه او احساسات، هیجانات او د موږ رفتار هغه نتیجه برابره کیږي. اوس حالت کې نتیجه دا ده چې موږ د محتاجي په حالت کې یو. نو د دې لپاره چې د محتاجي حالت نه ووځو موږ غواړو چې اهداف په دغه دریو شیانو کې چې دلته دي ښه تجربه د ژوند ولرو، ښه تعلیم او تربیه ولرو او په ښه چاپیریال کې ژوند وکړو. دا نور په خپله ذاتي ښه کیږي. نو د اهدافو دغه حالت ته موږ رسېدلي یو چې دغه محیط او چاپیریال موږ تر مطالعې لاندې ونیسو چې په څه رقم سره موږ کولی شو د محیط په ساحه کې څه خل اهداف تعیین کړو. نو د هغه لپاره موږ
وویلې چې اهداف هم دغه چاپیریال موږ په نوو برخو باندې تقسیم کړي د دې لپاره چې سم مطالعه سي او سم پرې پوه سو. هغه ډېر مهم محیط چې دا ذهني محیط و، په هغه باندې موږ څو پروګرامه لرل، بدني محیط، په هغه باندې مو مالي محیط او د اړیکو محیط باندې موږ تقریبا 8 پروګرامه په دغو څلورو چاپیریالو باندې وکړه. اوس غواړو چې په مخ لاړ سو. نن موږ کوشش کوو چې فزیکي محیط او طبیعي محیط او د شبکې محیط باندې لږ زره خبرې وکړو او نور دوستانو ته پرېږدو چې بیا دغه د روژې مبارکه میاشت راځي په هغې کې فکر وکړي او دوی په خپله هم خپل شیان پکې ور علاوه کړي. نو لاړ به سو لودین صاحب فزیکي هغه ته، فزیکي چاپیریال ته. ډېره به ښه شي. فزیکي چاپیریال موږ یې داسې تعریفوو چې څه شی ده؟ هغه ملموس چاپیریال ده چې د انسان په ابتکار او واسطه باندې منځته راغلی وي، لکه کور، دفتر، موټر، اصل بیت، تعمیر، سړکونه، لارې او داسې نور. دا هم انفرادي موضوعات دي او هم ټولنیز موضوعات دي په دې کې راځي. نو چې موږ غواړو د فزیکي محیط په باره کې خبرې وکړو، فکر پرې وکړو، دغو شیانو ته مقصد دغه شیان دي چې ملموس دي، انسان په خپله جوړ کړی، ابتکار یې کړی یا په خپله خراب کړی ده. په هر رقم ابتکار چې په ذهن کې وو په هغه رقم باندې څه خل دفتر لري، څه خل کور لري، څه خل موټر، اصل بیت، بایسکل، ګاډۍ، په څه رقم سره د ژوند وسایل یې ځان ته تیار کړي، په څه خل کور کې ژوند کوي، هغه کلي کې سړکونه، لارې او داسې نور شیان ټول چې انسان په خپل عمل باندې منځته راوستلي دي، دغه ته فزیکي محیط یایي. او لودین صاحب همیشه چې موږ غواړو فکر وکړو په فزیکي محیط کې دغه ځینې سوالونه ته باید خلک متوجه واوسي. نو هر وخت چې فزیکي محیط ته ګورو دغه موضوعاتو ته باید توجه وکړو او هغه لازمه ده. اول داسې آیا دغه محیط طرحه سوی ده که بې طرحه جوړ سوی ده؟ یو پلان لري، یو هدف یې په شا پسې و که نه و؟ څه رقم سره دغه محیط، دغه فزیکي محیط منځته راغلی؟ په دیفالت باندې جوړ سوی او که په ډیزاین باندې جوړ سوی؟ بیا فکر وشي چې آیا دغه محیط په سلیقه تنظیم سوی ده او که د مادې ودې سبب کیدای شي؟ آیا دغه محیط د مادې ودې او د رشد سبب کیدای شي او یا دا ده چې ما په ماضي کې ساتي؟ آیا دا محیط د مثبت راتلونکي زیری ورکوي که په ماضي کې مو بندي ساتي؟ او درانه صاحب دا ډېرې مهمې خبرې دي چې هر څوک په یو چاپیریال کې چې زه هغه ته بیا په یو لوی فکر باندې داسې ګورم چې هغه د انسان طبیعي چاپیریال ده که نه؟ او تاسو لږ ذره را مشخص کړی ځکه چې دا د انسان اراده او د انسان مسؤلیت او هغه تفکر چې د پرمختګ او بیرته تګ او یعنې ذهن نه هغه استعدادونه چې الله تعالی انسان ته ورکړي له هغو نه څومره ګټه اخیستل شوې ده، دغه مسله تاسو پکې په دغه محیط کې را یوځای کړې چې دغه انسان په واسطه رامنځته شوی د خپل چاپیریال نه د خپل ژوند دپاره د څه رقم یو فزیکي چاپیریال ډیزاین کړی دغه کومه سطح باندې ده، یعنې په هغه کې کومه طرحه ښکارېږي نه ښکارېږي؟ حتما یوه طرحه ښکارېږي خو دغه طرحه کې څومره سلیقه او هغه هدفمندي، نظم او د پرمختګ په لور باندې یو اثر موجود ده او که چیرې هلته یو ګډوډ غوندې حالت موجود ده. دا باور کوم موږ ته یو څه درس راکوي چې د موږ دغه کلیوالي ژوند او په هغه کې رابند وضعیت او هغه منابع چې شاوخوا د موږ او تاسو په طبیعي محیط کې خپارې پرتې دي. ما ته دغه ډېر غرونه را په یاد شو، څومره معدني مواد او پاخه مواد پکې شته ده. هغو ته راځو، هغه په طبیعي محیط کې بیا بحث پکې کوو. نه د ما مطلب دلته دا و
چې خلک کله کله د موږ او تاسو له تندې نه مشکلاتو سره مخامخ دي او کله کله یې اوبه وړي او کله کله کورونه څنګ کې ډېرې تیږې او غرونه موجود دي او کورونه یې د خټو دي لارې کله کله بند دي در حال چې دوی کولی شي چې لارې جوړې کړي د اوبو تنظیم دا شیان موږ ته راکوي تاسو دلته ځینې اشارې کړي دي چې دغه محیطونو کې که چیرې فکر وکړئ موږ ته وایي د موږ روح او ذهن او افکار او احساسات تازه کوي او که چیرې ځینې طبیعي مناظرو باندې موږ او تاسو احساسات تازه کیږي خو د موږ هغه د لاس کارونه چې دي تاسو شاته یو تصویر د دې لاندې یو تصویر ښکاري پرون هم موږ په تبصره درلودله چې دا د خپل د انسان د لاسونو کارکردګي ښیي نتیجه د رښتیا د لاندې او پاس موږ ته څه راښیي نو دا هم د ذهني وضعیت اثر ده ځینې وروڼه او خویندې د موږ اوس هم دغسې یو ګډوډ غوندې لاس په ګریوان حالت لري لکه دا لاندې تصویر کې چې نو دغه سوالو ته چې د ځان سره سړی وکړي چې دا محیط موږ ته ګټه کوي که د موږ په تاوان ده دغه محیط په ښه سلیقه جوړ شوی که نه ده جوړ شوی هغه دغه محیط د موږ روح او ذهن او افکار تازه کوي که خستگی تولیدي که جواب منفي وي د دغو نو بیا فکر پرې وشي چې ښه زه اوس هدف لیکم په څه ډول بدلون راولو چې جواب مثبت وي چې دغه محیط چې ما ځان ته جوړ کړی دغه محیط چې زه په کور کې پکې اوسېږم د مثال په توګه دغه د ما کور ده دغه محیط د ما د ودې لپاره مثبت ده او که د ما په وده باندې منفي تاثیر کوي آیا څه رقم تغییرات پکې راشي آیا کېدای شي چې موږ د مثال په توګه هغه کلتوري شیان ورسره علاوه کړو دغسې یو محیط منځته راولو چې په هغه کې اوسي یا مثلا ذوق او علاقه او هغه سلیقه چې موږ لرو په دغه رقم سره یو محیط د ځان لپاره جوړ کړو دا به د موږ روح او د موږ ذهن د موږ په وده باندې مثبت تاثیر کوي که منفي تاثیر کوي نو د هدفمندي او ډیزاین چې د هغه کې خوشحالي او د انسان هغه د تزئیني او د تحسیني او دغه شیان په نظر کې نیول سوي که نه دي نیول سوي او تاسو په روح او په روان او په ټولنیز ژوند باندې څومره اثر لري یعنی په خاصه توګه دلته د تاسو مقصد هدفمندي ده چې په هغه محیط کې آیا دا محیط د پلان او د هدف په بنیاد جوړ شوی ده او که هسې ګډ یعنې ته په ډیزاین ژوند کوې او که څه شي چې تقدیر کې و خلاص څه چې مخې ته راغلی تقدیر هم کېدای شي تقدیر همدغه شی یعنې هغه څه چې خپل لاس خوځولی پلان جوړ کړی خو هغه د تقدیر ښه نښه ده نو تقدیر تقریبا په خپلو لاسونو په خپلو ذهنیتونو باندې تقریبا جوړولې اجازه شته چې موږ خپل تقدیر څنګه جوړ کړو خدای تعالی د موږ مخکې موانع نه دي ایښي یا موږ بند نه یو غورځولي بلکې موږ ته په کوشش او په حرکت باندې هدایت او راهنمایي موږ ته هغه څلور نعمتونه راکړي چې موږ په هغه باندې دغه د مسؤلیت په ساحه کې په هغه ګېدلي وو چې هغه موږ آګاهي او شعور د چې خدای پاک انسان ته ورکړی ده هغه خلاقیت او قوت د تجسم د یو شی موجود نه وي اما موږ په ذهن کې تجسم کوو یعنې موږ په حرکت او کوشش هم په وسایلو مجهز کړي یو هم په غونه د برخې د کار اخیستو باندې مجهز کړي یو هر څه تقدیر ته حواله کول دا یو ښه اصل نه ده بلکې موږ په خپل کوشش باندې په الله تعالی باندې توکل باندې مکلف یاستو خدای تعالی مخکې موږ دغه نعمتونه چې په دنیا کې خپاره دي یو تعداد خلک له هغه نه برخمن سوي دي خو هغه کار کړی ده نو کار کړی هغه متل ته وایي چې په عربي کې عین رقم باندې ده چې
د تا نه حرکت د خدای نه برکت. او بس دا خبره مهمه. نو دغه فزیکي چاپیریال کې د تا حرکت ډېر مهم ده، چې په څه رقم سره یې جوړ کړې او بیا بس نو خدای پاک برکت کې اچي. په عین رقم سره د مثال په توګه په دفتر کې آیا دغسې یو دفتر بخي که یو بل رقم بخي، دا د تا په کار، د تا په وظیفه، د تا په هغه پروډکټیویټي، په سرعت د تولید، یو شی تولیدي او کار خلاصې تاثیر کوي. د مثال په توګه دغه بل ته که وګوره، دغه منظم ده که داسې ګډوډي ده په دې کې. دغه ټول فزیکي چاپیریال ده چې د موږ په ژوند باندې تاثیر کوي، اما موږ هم تاثیر پرې کولی شو. موږ هم دغه محیط داسې جوړولی شو چې هغه حلقه جوړه شي. موږ په محیط مثبت تاثیر کوو، محیط په موږ مثبت تاثیر کوي او دا حلقه دغسې دوام کوي په قسم د څه ورته یې سپایرل، چې ورته یې سعودي حالت باندې. درانه صاحب ما ته د خپل وطن بعضې ځایونه راښکاره را ذهن کې راوستل، تاسو خو هلته ډېر ژوند نه ده کړی. دا د بعضې کارونو د یوې ورقې د خلاصېدو یا د یوې امضا لپاره خلک هلته په 200 300 400 نفرو قطار کې چې ټمبټېلې موجود دي، هلته مریضان یي، ماشومان یي، ښځې او په جنجالونو اخته یي. دغسې حالاتو صحنې موږ لیدلي او درسته ورځ هم ځینو خلکو تېره کړې، بیا نوبت نه ورسېږي یا بېرته سبا ته لاړ شي، بیا په نیمه شپه باندې ورځي. نو دا هم یو نوع محیط ته که نه د ایجاد فزیکي محیط انسان جوړ کړی دغسې، او هلته انسانان ناست دي او په یو بل ځای کې ډېر خلک په اسانه توګه باندې تنظیم شوي او په اسانه توګه کارونه خلاصېږي. نو په هر صورت د فزیکي چاپیریال جوړېدل د کارونو د اجرا او د خوشحالۍ او د یو نوع استعدادونو د ودې او د مشارکت او د مرستې دپاره ډېر رول لوبولی شي په انکشاف. یا د مثال په توګه دغه فزیکي حالت ده، یا داسې یو شی جوړ کړې او یا دغسې یو شی جوړ کړې. دواړه فزیکي چاپیریالونه دي که نه، یعنې دا د موږ په ابتکار پورې اړه لري. په دغه حالت کې څه رقم سړی ژوند کولی شي، د موږ په فکر باندې څنګه تاثیر کوي، د موږ په معنویاتو څنګه تاثیر کوي. نو دغه مهم شیان دي. نو که موږ خپل اهداف تعیین کړو په دې لاره کې، کیدای شي چې موږ یو ډېر ښه حالت ته ورسېږو. یا مثلا دغه بخښنه غواړم لږ زره سلف پروموشن، دغه تعمیرونه دي چې ما کار پرې کړی د قسم د ارکیټکټ باندې، کیدای شي انسان دغسې محیط پیدا کړي، دغسې محیط جوړ کړي د دې لپاره چې اوس دغه یو هغه ته دغه جې ته خلک ورځي، په زراو ډالره مصرفوي د دې لپاره چې روح تازه شي، د دې لپاره چې استراحت وکړي، د دې لپاره چې یعنې دغسې شیان ټول فزیکي محیط پورې اړه لري چې منځته راځي او شاته یې ذهن ډېر مهم ده. یا د مثال په توګه دغه د کابل ښار ده، وپېرې دغه فزیکي محیط د انسانانو جوړ کړی ده. په څه رقم سره دا برابر شي چې د طبیعي محیط سره ښه اړیکې ولري، چې اقلیم په مقابل کې، هوا پاکوالي په باره کې، تعمیرونه او دغه شیان ټول تاثیر لري. یا هغه لارې او سړکونه مثلا دغه عکس ته وګورې، دغه فزیکي محیط ده، اما د نور د طبیعي محیط سره څنګه یو ځای شوي دي، څه ډول اړیکې یو د بل سره پیدا کړي او د انسان په ژوند باندې څنګه تاثیر کوي. او تاسې د دې ښار د کابل د ښار خبره وکړه چې هلته تعمیرونه خو رامنځته شوي، خو د اوبو د سیستم چې د طبیعي محیط سره څنګه دغه فزیکي د انسان په لاس جوړ شوی محیط څنګه سره هماهنګه ده. متاسفانه کله چې لوی بارانونه وشي، اوبه بیا پکې راځي او اکثرا لارې او کوڅې د اوبو په واسطه بندېږي. او یا مثلا د هغه بدرفت سیستمونه چې هغه فاضله مواد څنګه د ښار پاک وساتل شي، د دې لپاره سیستمونه نه دي په نظر کې جوړ شوي. دغه یو محیط اوس په کابل کې حتی په ژمي کې هوا
هغه د چټاله ده سم کار نه ده پې سوی د خلکو په ژوند په صحت باندې تاثیر کوي د دوی په معنویاتو تاثیر کوي او یا مثلا د موده مخکې د دغه نظام نه مخکې په بل نظام کې ډېرې کوڅې به بندې وې نو اوس خو د حد اقل دغه د لویو لارو یو سیستم رامنځته سوی ده چې هغه لارې غواړي چې لارې جوړې سي او هغه بندیشونه له منځه لاړ سي یعنې په دې معنا کې چې د یو ښار د ډیزاین او د پلان په اساس باندې شروع نه پیل سي د کابل ښار په طبیعي انداز کې د ډېرو لویو ښایسته ښارونو له جملې نه جوړېدی شي ځکه د کابل حلقه لکه شاوخوا یې تپې لکه د ګل د پاڼو په شان حلقې دي او دا څومره ښایسته راتلی شي لکه د ګل یو کاسبرګ یا ګلبرګو په منځ کې یو ښار جوړېږي اما متاسفانه هسې یو ډیزاین نه ده ورته شوی شروع ما زه چې په پوهنتون کې وم د کابل په ښار ما یو څېړنه کړې وه یو وخت یو کتاب یې اوس دلته نشته په بیسمنټ کې مې ایښی د هغه مې داسې یو کتابګای ترې جوړ کړی و نو ډېر ښه مشخصات لري هم تاریخ لري هم جغرافیه یې ډېره ښه ده یعنې که ښه اصول او منظم شیان ورته اوسي امکان لري په دنیا کې ډېر ښکلی هغه وي لکه علامه اقبال چې د افغانستان په باره کې ویلي دي چې د اسیا زړه ده امکان لري کابل هم په هغه کې یو مهم رول په اسیا کې ولري که تنظیم سي ښه طراحي وسي او ښه پاک وساتل سي او هغه مشکلات چې لري د کانالایزیشن او دغه نور د اوبو مشکل خو اوس خو د اوبو یې له پنجشیر نه ورته راوړي ورته راولي نلونه تېري امکان لري هغه حل سي اما دغه اوبو چې مصرف سي هغه د مصرف هغې چېرته ځي د هغه لپاره لا حل نشته طبیعي انداز کې خو ډېر عجیب غوندې جوړ سوی شاوخوا لرې لوی غرونه لري منځ کې ګردې ګردې یو طبیعي تپې لري چې دا د ښکلا سبب کېږي د لویو حتی داسې ښارونه لوی ډنډونه او د اوبو ځایونه لري چې هلته د اوبو ساحې هم پکې جوړې سي منځ کې یو دریاب تېر ده څنګونو ته دریابونه تېر دي او د اوبو ښې منابع چې لویو غرونو نه ورته راتلی سي د پاکیزګي دپاره د صفایي او د سرسبزي یا شنوالي لپاره ډېر امکانات شته تاسې ولې داسې نه ده شاته یو ذهنیت او تجربه پرته ده چې څه شي دي نو دغه د محیط کې یوه ساحه دغه ده چې په هغه ساحه د محیط ده چې په هغه کې انسان لاس لري په هغه کې انسان مسؤلیت لري هغه د انسان د ابتکار او د لاس نتیجه ده او په دغه ساحه کې موږ څه رقم سره اهداف لیکلی سو لکه په ابتدا کې چې مو وویلې دغه سوال وشي چې دغه محیط د ما روح او افکار تازه کوي که نه کوي د ما ذهن تازه کوي که نه کوي دغه چاپیریال چې زه پکې اوسېږم د راتلونکي د ښه راتلونکي زیری راکوي او که موږ په ماضي کې ساتي څه رقم سره دغه اړیکې د ماضي سره او د مستقبل سره او په حاضر وخت کې موږ د محتاجي له ساحې نه موږ ته دغه انګېزه راکوي چې د محتاجي له ساحې نه ګزار وکړو د خودکفایي ساحې ته دغه ټول په موږ باندې تاثیر کوي ډاکټر صاحب نجیب الله توتاخیل سلامونه ویلي سلامونه او نیکې هیلې ستاسې حضور ته وړاندې کوم ډېره مننه توتاخیل صاحب مننه ډاکټر صاحب تاسو هم د موږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو د بل چاپیریال یا بل برخه د چاپیریال چې موږ په هغه کې نن غواړو وغږیږو هغه طبیعي چاپیریال ده او طبیعي چاپیریال داسې تعریف وموږه امکان لري دوستان بل تعریف هم ورته ولري په دا
دا یعنې داسې یو تعریف نه ده چې په تیږه باندې لیکل شوی تغییر نه خوري. دا ټول تعریفونه چې موږ کوو په همدغه رقم دي. یعنې موږ غواړو یو موضوع د بحث لپاره مطرح کړو چې دوستان بحث پې وکړي او په هغه کې ښه والی راولي. موږ تعریف یې داسې ده چې هغه ملموس چاپېریال ده چې د انسان په ابتکار او واسطه باندې منځته نه وي راغلی، مګر د خالق جل جلاله په اراده خلق شوی وي. هغه یو اشتباه ده، املایي اشتباه، نو دوستان دې عفو وکړي. په هغې کې لکه اقلیم، غرونه، دریابونه، ځنګلونه، ځمکه، غونډۍ، راغه او داسې نور شیان چې د انسان لپاره یې جوړ کړي او انسان ته یې په هغه باندې خلافت ورکړی. ته به دغه مدیریت کوې او ته د ما خلیفه یې. نو په دغه ساحه کې په څه رقم سره باید فکر وشي. که چېرته موږ دغه طبیعت ته راځو او د طبیعت په ساحه کې موږ خپل اهداف لیکو، څه شي ته متوجه واوسو. نو هر وخت چې طبیعي محیط ته ګورو دغه سوال ته باید مناسب جواب ورکړو، او هغه دا ده چې آیا په څه ډول دغه محیط داسې استعمال کړو چې هم د موږ د ودې او پرمختګ سبب وګرځي، هم د موږ روح، ذهن، افکار او احساسات صاف او تازه کړي، او په عین وخت کې دغه محیط ته ضرر ونه رسیږي او د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ پاتې شي. نو دا خو دوراني صاحب ډېره ښه خبره دا وه چې دا د چاپېریال ساتنې وزارت او دا ښاروالیانې چې هلته اجازه د هغه لري، دوی تصرف لري پکې. همدارنګه د زیرمو د فواید عامې وزارت دغه ورونه او خویندې که چېرې هلته فعال وي دغه شیانو ته لږ توجه وکړي، په ساده یو پیغام کې ډېر څه ورته شته. وطمن به هغوی دې شیانو ته توجه کوي که چېرې دې وکړي چې دغه پروګرام او دغه سوال دوی ته ورورسیږي، چې په هره پروژه کې دغه سوال مطرح کړي چې دغه پروژه په دغه طبیعي محیط باندې څه ډول تاثیر کوي. یا پوهنتونونه چې دي موږ او تاسو دي خو ټول په یو ډول دغه خپل محیط سره رابطې لري، د ساینس، د جیولوژي برخه، همدارنګه د ادبیاتو برخې چې هغه د هنر او دغه تاریخي شیان چې دي په د خپل محیط کې له دې نه څنګه ګټه واخلي، دغه پخواني آثار چې موجود دي. نو دا ډېر مهم مسایل دي چې د انسان لپاره د هدفمندۍ او د پلان گذاري په برخه کې مرسته کوي. مثلا امکان لري د ما هدف دا وي، زه هدف ولیکم چې زه په هفته کې 3 وارې ځم طبیعت ته، د ښار نه وځم، د تعمیر نه وځم، ځم مثلا کال ته یو دریاب یا خوړ وي، طبیعي ونې، ځنګل وي، یا غر وي، زه غواړم هلته وګرځم، د طبیعت سره خپل اړیکې ټینګ کړم، تر څو چې د ما په روح باندې، د ما په ذهن باندې، د ما په افکارو باندې مثبت تاثیر وکړي. او دا خو دې وخت کې خو یو نسبي امن راغلی ده. ما ډېر داسې سفرونه د دوستانو لیدلي چې ځاځي اریوب سیمې ته ځي، د پکتیا د غرونو شاوخوا د شنې ساحې ګوري، یا مثلا د پغمان او د پنجشیر و سالنګ بعضې ساحو ته سفرونه کوي. یعنې دلته امنیت او سوله هم په دې کې مهم رول لري. چېرته امن و سوله وي نو خلک کولی شي چې د خپل طبیعي چاپېریال سره ځینې عکسونه مې د طبیعت نه رااخیستي، د دوستانو سره غواړم شریک یې کړم. مثلا دغه یو عکس د بادغیس په غونډو کې اخیستل شوی ده، بیخي لکه دغه په انګلیسي دې ته ورجن لینډ یایي چې تغییر نه ده پکې راغلی، بس طبیعت څنګه پسرلي کې دغسې ګلان پرې راشنه شي، په اوړي کې بیا وچ وي، بیا په ژمي کې واوره پرې پرته وي. دغه یعنې د خپله ښکلا او دغه طبیعي انځور دغه طبیعي توګه باندې د انسان ته ورښیي. دلته بیا په همدغه یو محیط کې یو خاص حیاتي سایکل موجود ده. د لاندې ساحه کې څه رقم
نباتات دي، پاس څنګه ده، هوا څنګه ده، لمر څنګه ده، او دلته واړه حیوانات او څنګه رابطه لري د دې سره، د خاورې نوعیت په دې کې څه رقم ده. دا ډېر یو مهم شیان د مطالعې موضوعات دي دلته چې خلک یې فایدو لري. او په دې یا کې مثلا دغه عکس ته وګورئ چې دا ګل لاله ورته وایي که نه، دا په پسرلي کې دغه عکس اخیستل شوی. دغسې ښکلې ساحې په وطن کې شته، کېدای شي داسې ګټه ترې وشي چې نه دغه محیط خراب شي او په عین وخت کې د موږ په افکارو باندې، د موږ په ذهن باندې، د موږ په روح باندې داسې تازګي تاثیر راولي. خو بله خبره دا ده چې که چیرې افغانستان خپلې اړیکې د دنیا سره، ځکه د اړیکو موږ او تاسو د اړیکو برخه مخکې خبرې پرې وکړې، که اړیکې نارملي او محفوظي، دوستانه یي، نه تنها د خپلو وطنوالو بلکې د دنیاوالو د لیدلو ځای ده چې دې نه د اقتصاد د افغانستان سره د اشنایي او د هغه د سوله ییز طبیعت، دغه ټول یو نوع د امن، سولې او سلام انځورونه دي چې او په طبیعي توګه باندې او عرضه کېږي. رښتیا هم د طبیعت د موږ او تاسو د خاورې یو خاص طبیعت او یو امانت او یو نعمت ته، خو چې موږ یې په قدر پوه سو، افغانان یې په قدر پوه سي. بریالي سهران هم سلامونه ویلي، ډېره مننه. وعلیکم السلام. د دې پروګرام خوښي دوستانو، لکه چې موږ پخوا هم خواهش کړی وو دغه پروګرامونه په خپلو شبکو کې، په خپلو ټولنیزو پاڼو کې شریک کړئ چې نور دوستان هم ترې خبر شي. د موږ په نظر باندې خو موږ دا ځکه وړاندې کوو چې موږ فکر کوو دا مهم شیان دي او دا کولی شي چې ډېر خلک په افغانستان کې دغو شیانو باندې ځان متعهد کړي چې و دا کارونه موږ کوو. کېدای شي چې دوی په خپله په انفرادي ډول او هم ټولنیز ډول باندې دغه د محتاجي له ساحې نه ګذار وکړي د خودکفایي ساحې ته. او تاسو دغه د ګلې لاله خبره وکړه، دغه د موږ او تاسو په دښتو کې په طبیعي توګه راشنه کېږي. اما په اروپا کې یو مملکت هالند په نوم ما اورېدلي چې هغوی د دې فارمونه جوړ کړي او بیا دا ګلان صادروي، بسته بندي کوي او د ډېرو ملکونو خواته یې لیږي او له دې نه مشخص عایدات لري. نور طبیعي چاپېریال ته وګورئ، دغه د بند امیر ساحه ده، غرونه دي، اوبه دي، واورې پکې اوري، هغه اقلیم یې ښودلی دی، وړی هوا صافه وي، خلک ورته راځي، تورستان راځي ورته. دا په څه رقم سره وساتل شي چې چټل نه شي، چې هغه طبیعي خصلت او مشخصات یې له منځه لاړ نه شي او په عین وخت کې انسان وکولی شي لذت ترې واخلي د دغسې شیانو نه. هغه د لذت اخیستلو په وخت کې دوی ته نوي افکار پیدا شي، د دوی ذهن تازه شي، د دوی روح تازه شي، دې رقم سره استعمال شي. یا مثلا دغه یو بل عکس هم د بند امیر د بامیان کې، دا لکه په دنیا کې ډېر ښکلی هغه دغه د غرو ساختار ته که وګورې، دغه اوبه چې وګورې په څه رقم سره له یوه حوض نه بل حوض ته اوبه ترې تېرېږي. دغه ټول طبیعي چاپېریال دی چې خدای پاک افغانانو ته ورکړی. او دا ډېرې عجیبه کاسې دي، د شاوخوا چې راځي وچه دښته ده، له وچې دښتې راتېرېږي داسې یو منطقې ته راځي چې هلته بیا شنې اوبه دي لاندې، او بیا دا اوبه داسې یو نوع کاسو کې داسې دغه له یوې نه چې بلې ته ځي، هغه کم یا زیات هم نه کېږي، یو هغه معین اندازه باندې ښکته تویېږي. دغه دیوالونه د کاسو ته سړی دقیق سي یو رقم احاکي مواد لکه چې جوړ شوي، نو ډېر عجیبه ښکلې منطقه ده. خو په شرط دې چې د دې هغه شاوخوا سهولتونه چې ضرور دي چې دې ته خلک راځي او دا ګوري او له دې نه یو درس اخلي او د دې ښکلاونه یو د خپل روح تازګي، ځکه چې انسان روح په دغو شیانو، په دغو مناظرو چې خدای جوړ کړي، دواړه د الله تعالی خلقت ته اما یو د بل سره څومره ډېرې نږدې اړیکې لري. رښتیا هم
یا مثلا دغه حالت وګورئ، طبیعي حالت، اوبه، غرونه، شنې مځکې، رقم خصوصیات خدای پاک طبیعت کې پیدا کړي. د دې لپاره د ما په نظر باندې د دې لپاره پیدا کړي چې انسان هغه وساتي او دغه نه داسې ګټه واخلي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي او په عین وخت کې دوی ته ګټه ترې واخیستل شي. یا مثلا دغه عکس کې ښیي هغه اوبه دي او په څه رقم سره خلکو کورونه کې جوړ کړي، په داسې رقم سره کورونه کې جوړ کړي چې وکولی شي په محیط باندې منفي تاثیر ونه کړي، جز د محیط دغه طبیعي محیط وګرځي. لودین صاحب موږ په ارکیتکچر کې دغه شیان ته ډېر متوجه یو، خصوصا داسې ارکیتکچر چې د ښار په منځ کې نه وي، چې په څه رقم سره هغه تعمیر چې جوړیږي د محیط سره تطابق داسې وکړي چې آب و هوا سره هغه لمر له کومې خوا نه راځي، کومې خوا ته ځي، په څه رقم سره یې ورته جوړ کړي، څه خل مواد په هغې کې استعمال کړي چې طبیعت په هغه باندې لکه to enhance په انګلیسي باندې ورته وایي، نه تنها ضرر ورته ونه رسیږي اما طبیعت بهبود کې پیدا کړي. نو دا خو ډېر ضروري هم ده ځینې وختونه مداخلې په چاپېریال کې چې هغه دومره دقیقې د چاپېریال هغه ایکوسیستم کې چې مناسبات او روابط دي که هغه په نظر کې ونه نیول شي نو بیا سبب د ډېر تخریب ګرځي، خرابي راولي په دې کې. رښتیا نو دغه تر اوسه پورې موږ په نن ورځ دغه د نوو محیطو په باره کې د نوو چاپېریالو په برخه کې دوه هم فزیکي چاپېریال باندې وغږېدو چې هغه انسان جوړ کړی او هم طبیعي چاپېریال باندې چې هغه خدای پاک جوړ کړی او دغه دواړو یو د بل سره رابطه څنګه ده. دریم چاپېریال هم چې د موږ په ژوند باندې د موږ په ذهن باندې تاثیر کوي او موږ په هغه باندې تاثیر کولی شو هغه دغه د شبکې هغه ده شبکې چاپېریال ده او د شبکې چاپېریال د شبکې چاپېریال داسې تعریفوو چې شبکې محیط هغه چاپېریال ده چې په هغه کې د موږ لویه کورنۍ، دوستان، خپلوان، انډیوال، همکاران، ملګري، اشنایان، شناخته او داسې نور خلک شامل وي او د کورنۍ نه پرته د هغو انتخاب او تعیین د موږ په اختیار کې وي. نو په انګلیسي کې یایي چې your network is equal to your net worth، یعنی هغه څومره چې ته ارزښت لرې هغه په دې پورې اړه لري چې ته شبکه دې څومره لویه ده او څومره اغېزمنه او یو د بل سره همکاره یو د بل سره په انکشاف په لور روانه ده. نو دغه شبکې چاپېریال د موږ په لاس کې ده چې موږ یې څخه جوړوو او دا مهم هم ده چې دغه شي ته متوجه شو. هر وخت چې شبکې محیط ته ګورو دغه سوال ته باید مناسب جواب ورکړو او هغه سوال دغه ده آیا دغه خلک چې موږ خپل حلقې ته راوستلي دي، موږ په حلقه کې دي، څومره د موږ ملاتړ دي او څومره د موږ په روح، ذهن، افکارو او احساساتو باندې مثبت تاثیر لري او که د موږ د ودې ممانعت کوي. آیا دغه خلک چې زه د دوی سره په تماس کې یم، د دوی سره اړیکې لرم، دا د ما د پرمختګ لپاره مثبت رول بازی کوي او که ما ته زه تړلی یم، ما نه پرېږدي چې زه په مخ لاړ شم. ډېرې مهمې دي. نن سبا خو دا د شبکې د محیط چاپېریال تاسو یادونه وکړه، نه پوهېږم چې دا وخت داسې یاد یې کړو چې دا اوسنۍ شبکې چې نن سبا موجودې دي، دا د انټرنیټ شبکې او همدارنګه سوشل میډیا شبکې چې دي چې خلک پکې راغونډېږي او په هغه کې
د ډول ډول خبرو، بحثونو، نظریاتو تبادله رامنځته کیږي. بعضې شبکې دي یا بعضې چاپېریالونه دي چې په هغه کې خلک راټولیږي او خلک اوسې یو بل ته کنځا کوي. یاده وي کوسې هغه بیا فرق کوي، د مختلفو ملکونو سړی مقایسه کوی شي چې داسې شبکې هم شته چې هلته یو نوي شي باندې بحث کېږي، علما راټولیږي او هلته د یو د بل د نظریاتو، علم او پوهې او مهارتونو نه پوره ګټه اخیستل کېږي. منظم درسي غونډې یا تعلیمي او روزنیز شبکې دي. یو تعداد دي چې د خپل زړه بړاس پکې باسي، نو کنځلې پکې راغلي، یو د بل هلته د ایګو او د خودخواهۍ تعصب او یو د بل سره د نفرت او د هغه حالت ښیي. خو هغه شبکې کې هم د دې ضرورت ده چې هلته د یو نوع درد او تکلیف نه خلک په ځورېږي که چېرې څوک وګوري ورته، یو متخصص د روانشناسي که چېرې هغه شبکه وګوري چې هلته کنځلې دي، یو بل ته بد او سپکې ویلل دي او د هغو تاریخچه که وګوري نو بیا وایي چې دا ژبه چې دلته استعمالیږي دا قرباني سوي خلک دي چې د خپل درد نه یو په بل باندې ملامتۍ اړوي. نو هلته بیا د سولې او د امن او د روانشناسي او د دوباره احیا رغونې خلک بیا هغوی دپاره ځان ته مواد لري که چېرې هغو سره دا خلک اشنا شي د دوباره ریهیبلیټیشن یا سایکوسوشل چې دوباره دوی په رواني لحاظ داسې سوشل یا داسې ټولنیز یا داسې یو مدني حالت ته راوګرځېږي چې یو د بل درناوی وکړي، یو د بل سره مثلا د همکاري ته لارې پیدا کړي. هغه دوی چې یو بل خراب کړي او یا یې محیط خراب کړی لکه تاسې د لاندې تصویر ته هغه کې دوباره لاس سره یو کړي، بیرته سره جوړ کړي او هغه د خپل جوړ شوي تعمیري ښایست نه دوی بیا خوند واخلي چې دغه داسې وران سوی اوس موږ جوړ کړو. نو داسې کار ته ضرورت ده، خصوصا زموږ او تاسو په ملک کې چې خلک د تیرو نه ځورېږي او یو ډول باندې هلته نښتی حالت لري چې له هغه نه څنګه راووځي. دا هم یو ضرورت ده. خو د موږ دغه پیغام ده چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې له داسې خلکو سره یا داسې شبکو سره یا داسې ټولنیز چاپېریال کې چې هلته خلک یو بل سره لاس په ګرېوان دي خلاصون پیدا کړي، دغه وخت یې فرصت یې استعداد یې ډېر ښه مستعد تعلیم یافته خلک په دغسې یو مشکل کې راګیر دي. دغه ته ګرداب یې په ګرداب کې پاتې دي ترې راوتی نه شي. دغسې یو خبره ده چې دغه څنګه راووځي چې ګرداب چیز فهمان ګرداب چیز فهمان دا بیا ګوري چې په صلحاو خلک به هلته ورته یا چکچکې وایي یا شاته هغه کوي چې داسې یو حالت بدلون هم پکار ده چې تر څو پورې به دا خلک په دې ګرداب کې ځینې ګردابونه دي چې کته خلک غرقوي. زموږ دا تیر تاریخ کې څومره غټ غټ خلک پکې غرق شول او چندان هویت سره ذهناً دغه چیز فهمان هم غرق کړي دي. وپوهېدې زه خو کله کله ورځم لودین صاحب د تا په اجازه باندې دلته یو دوست عبدالمالک منګل هم سلامونه ویلي. وعلیکم السلام. ډېره مننه چې پروګرام ته راغلی. خدای دې وکړي چې پروګرام دې خوښ شوی. زه کله کله دغه ایکس سپیس او کلب هاوس ته ځم د افغانانو پروګرامو ته غوږ نیسم. موږ دلته ویلي چې دغه خلک د موږ خپل حلقې ته راوستلي څومره د موږ ملاتړ کوي، د موږ روح او ذهن تازه کوي، د موږ په افکارو څنګه تاثیر لري مثبت ده. زه خو داسې وینم چې دوی ټول په ماضي کې ژوند کوي. وپوهېدې د راتلونکي باره کې هېڅ فکر نه کوي، فقط په دې چې ماضي کې ولې داسې وشول، دغه 300 کاله په افغانستان کې ولې داسې ظلم و، او داسې فکر هم نه کوي چې ښه په دغه 15,000 کلن تاریخ کې خو په کوم وخت کې دغه شیان چې اوس دوی غواړي موجود وو په دغه ټولنه کې، په دغه جغرافیه کې. مردم سالاري چیرته وه؟ څه وخت په دغه منطقه کې مردم سالاري وه؟
څه وخت په دغه منطقه کې انتخابات شوي وو، څه وخت په دې منطقه کې دیموکراسي وه. دوی اوس یې چې دا 300 کاله کې دا کار وسو، داسې وسو، داسې یو په داسې یو تلک کې باندې چې د هغو نه ازادي نشي اخیستی، او دغه لپاره یو ذهني ګزار ته ضرورت ده. او نو منګل صاحب ته زه هم ستړی مه شو، سلامونه وایم. رښتیا هم د دې ضرورت داسې د یوه حلقه چې موږ وباسي له داسې وضعیت نه، او د یو یا خلاصه که ووایو له دغه بکس نه، تړلي بکس نه موږ وباسي، نو داسې یو حلقې ته چې حد اقل یو بل ته د انسان په سترګه وګورو او خپل احساسات ته هم موقع ورکړو تر څو هغه په ښه توګه جواب ورته ووایو، یو شی قبول کو او دغه نه ګزار وکړو. د ګزار مرحله خو څه کار غواړي درنی صاحب، بیا دې خود په خود هم کله کله راځي، خو هغه ډیزاین نه وي. نو د ګزار مرحلې ته ضرورت شته، او دغه وختونه چې هلته هغه فزیکي جنګ درېدلی، دغه یې ښه وخت دی د ګزار د مرحلې لپاره. نو چارواکي همدارنګه افغانان چې په دنیا کې تیت دي د ګزار د مرحلې لپاره په خپلو ځانونو خپله کار کول هم پکار دي، او دغسې دوستان په بعض ځایو کې چې له دغه بند حالت نه خلک ووځي په خیر سره. و رښتیا نو د موږ وخت هم زیاتې پوره کېږي، خلاصه به یې کړو. نو تر اوسه پورې موږ په دې باندې غږېدو چې د دې لپاره چې موږ د محتاجي له حالت نه خودکفایي حالت ته لاړ شو، موږ باید هدفمند ژوند ولرو. نو په دغه ساحه کې موږ وویلې چې موږ په قسم د انسان څه رقم په کومو ساحو کې په څه رقم سره اهداف تعینولی شو، او یوه لویه ساحې ته چې موږ اوس را رسېدلي یو هغه دا ده چې موږ د محیط په ساحه کې په څه رقم سره اهداف تعینولی شو. او د دې لپاره چې د موږ لپاره او هغه دوستان چې پروګرام ته غوږ نیسي او پروګرام ویني، د هغو لپاره ځینې افکار او ځینې نظریات پیدا شي. موږ دغه ټول چاپیریال په 9 برخو تقسیم کړی یو، او هره برخه کې موږ معلومات ورکړي چې دغه برخې دغسې خصوصیات لري، دغه برخې دغسې خصوصیات لري. موږ په تېرو پروګرامونو کې په ذهني محیط باندې وغږېدو، په بدني محیط باندې، په مالي محیط او په اړیکو په محیط باندې وغږېدو. او هغه پروګرامونه په افغانستان پیس چینل کې موجود دي، دوستان کولی شي هلته ورسي، پروګرامونه وګوري او خپله حافظه پرې تازه کړي. نن موږ په دغو درو حالتو باندې چې هغه فزیکي محیط او طبیعي محیط او د شبکې محیط وو، په دغو باندې وغږېدو. نو خدای دې وکړي چې د دوستانو خوښ شوی په دغه ساحه کې که دوی اهداف نیسي، هغه سلایدو ته مراجعه وکړي او د هغو سلایدو کې موږ سوالونه کړي دي، هغو سوالو ته جواب ورکړي، د دوی کار اسانه کېږي چې په څه رقم سره اهداف تعیین کړي. او رښتیا هم یو هدفمند ژوند په مستوا کې ورځنی ژوند تېرول، هغه د موفقیت یا حاصل سنجش هم رامنځته کېدلی شي. خلک کولی شي چې یو تعمیري ژوند لپاره د هدفونو ټاکل په دغو چاپیریالونو کې هغه ساحې مشخصه کوي او اساني رامنځته کوي دې کې چې څنګه موږ په دغه خپلو ورځني ژوند کې چې له دغو چاپیریالو سره موږ او تاسو تقریبا لاس په ګریوان یو یا ورسره مخامخ یو، همدغه ساحه کې ژوند کوو. هر یو ته څومره وخت ورکوو، د هغه دپاره څنګه خپل حالت تاسو یو ډېر ښه مثال ورکوئ چې د ډیزاین په حالت کې ژوند خپل تنظیم کو، او کابل یې ډیفالټ ورته وایي، تاسو چې ورته وایي، یعنې هسې سردرګم هر څه چې پیش آمد خوش آمد. به خریطه فرق میکنه. یا بې خریطه، نو دا بې خریطه نه د خپل وخت او د خپلو انرژي او توان مناسبه توګه ګټه اخیستل ترنه ډېر مهم دي. نو موږ اوس دغه د 9 برخو د چاپیریال 7 برخې موږ تر یوې اندازې پورې حلاجي کړلې.
په راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله هغه دوه نورې برخې چې هغه نفسي محیط او معنوي محیط په هغه باندې مو غږیږو او دوستانو ته فقط دومره معلومات ورکوو چې له راتلونکي پروګرام نه وروسته انشاءالله که خدای پاک موږ ته برای راکړه او وکولی شو هغه وکړو بعد له هغه نه بیا د روژې مبارکه میاشت راځي او دغه معنوي محیط باندې چې وغږیږو دا به یو ډېر ښه ګزار وي د روژې میاشتې ته نو په خیر سره ځکه د روژې میاشت خپله دغسې یو د معنویت او ذهني او نفسي صفایي تزکیه ده د تزکیه وخت ځاني کنټرول او د ډیزاین تقریبا روزه په طبیعي لحاظ دینی توګه باندې یو ډیزاین سره هغه شیان چې دي هغه خنډونه چې موږ لرو روزه ډېر ښه وخت ده چې هغه کې خپله ژبه اصلاح کړو مقصد ولرو انضباط پیدا کړو او خپل ایګو تر کنټرول لاندې ونیسو د نورو احترام او تفاهم سره وکړو تعاون وکړو دغه شپږ خنډونه دي د انسان په لاره کې او انشاءالله چې دغه خنډونه یا دغه چاپیریال موږ کولی شو چې اصلاح کړو د چاپیریال نورې برخې یا دغه روزه یو ډول تمرین ده چې موږ کولی شو چې د خپل ژوند د مختلفو چاپیریالونو د تزکیې پاکي سلامتي او د ډیزاین دپاره موږ تمرینونه ولرو روزه کې نه یوازې داسې نه ده چې موږ خوراک او څښاک او ځینې نور اصولو رعایت وکړو بلکې انسان د دې استعداد لري چې خپل ژوند څنګه تنظیم کړي خپل وخت څنګه ښه توګه وکاروي او په ښه توګه یو تعمیري ژوند ولري د معنوي صحت لپاره ډېر مهم ده یو خو جسمي صحت ده یو بل معنوي صحت هغه بیخي په بله مستوا کې ده په هغه باندې ډېر خلک کار نه کوي په دې پسې ګرځي او ډېر خلک خو په خپل جسمي صحت پسې هم نه ګرځي صحیح نه غواړي چې ځان پرې پوه کړي چې په څه رقم سره خپل بدن څنګه ښه وساتي هغه بدني محیط اما دا خو ملموس ده یعنې ملموس ده خلک کولی شي وویني اما هغه معنوي محیط هغه نو ډېر مهم ده هغه لکه ذهن داسې ده ذهن هم نه لیدل کېږي اما په هر شي باندې تاثیر کوي نو دغه نفسي محیط هم تزکیه چې انسان د خپل فطرت سره وصل شي او د خپل اصل سره وصل شي او دغه اصل یو مشترک اصل ده چې کله چې وصل شي نو د هغه په لار کې هغه خنډونه کینه نفرت خودخواهي ایګو نه خلاصون او د خدمت گزاري او د بل سره د خواخوږي او انسانان ټول له دغه ډول جنجالونو نه چې دنیا یې اوس له چیلنجونو سره مخامخ کړې روزه یو ښه دوره ده یو ښه وخت ده چې دغو برخو ته هم انسان ویښ شي ځکه چې انسان هغه فکر او د کار مستوا که چیرې څومره وسیع او یا مهم شیان مخې ته ورته کېښودل شي په هغو باندې کار وشي موږ او تاسو په یو عالم خلک روزي نیسي لمونځونه کوي تراویح هم کوي خو بیا چې د ژوند چاپېریال ته وګورې هغه کې څوم بدلون مناسب بدلون نشته د دې نه معلومیږي چې فوکس هغه ساحو باندې چې ضرور ده هغه ساحې له نظره پټې پاتې دي هغه ته توجه کمه ده پټې دي او بل اصل هغه ته خلک دومره مراجعه نه کوي چې ولې خدای پاک موږ باندې روزه فرض کړې یو شیانو ته نه ګوري په هر صورت باندې هغه نو د بلې هفتې پروګرام د لودین صاحب دوستان به رخصت کو یو 2 دقیقې به لږ زره وخت ورکو وخت به رخصت کو تر بلې هفتې پورې انشاءالله د خدای په امان او بلې هفتې ته به انشاءالله بیا راسو او خپل شي څه راټول کړو په دغه ساحه کې د چاپېریال په باره کې به دوستانو ته وړاندې کړو لودین صاحب د تا نه هم ډېره مننه ډېره مننه تورانی صاحب تاسو یو 2 اشارې وکړې په داخله خدای په اماني کې یو د لاندې عکس پاته دی داسې لاس وغځول ما داسې تعبیر کړي یو د پاس داسې هغه عکس ته رسم ته لاس وکړو چې نه پوهېږم دوستانو متوجه وو که نه خو زه متوجه وم چې دا د لاندې او د پاس خواته داسې یو رقم دا خو امکان لري طبیعتاً به داسې وي اما دې ته مهم ده چې وګورو چې دغه
زموږ په ذهن پورې اړه لري چې موږ خپل چاپیریال دغه د لاندې په رقم جوړوو او که د پاس په رقم یې جوړوو. نو ما ویل ما غوښتل چې دغسې قصه ده چې موږ اوس خپل فزیکي چاپیریال او د خپل ځان په کوم رقم واقع کړو. خو په هر صورت الله تعالی دې ټولو ته موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي چې په پلانګذاري او د اهدافو او د نیکو اهدافو په لوري باندې متحرک شو. ښه وخت ولرئ وطنوال دې خدای پاک. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.